د 1400 کال د زمري اسد په 23مه نیټه د مزار شریف ښار د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا فتح شو. د بلخ مرستیال والي دغه ورځ یوه تاریخي او برخلیک ټاکونکې ورځ بللې او د مجاهدینو رول یې په دې برخه کې د خلکو لپاره ارزښتناک یاد کړی دی. نوموړي دغه راز د دوی له نوښتونو، میړانې او سرښندنو څخه ستاینه وکړه. یک نعمت کلان برای مردم افغانستان 20 سال با مقابل امریکایی و با مقابل ناتو مبارزه کردن، اونها را شکست دادن و استقلالیت و حریت خود به دست گرفتن. از خود اینا و هر سال که است و 24 اسد اینا تجلیل خود میکنه و میگیره، از خاطر خوشحالی خود میگیره، چون که استقلالیت و حریت یک نعمت بزرگ مردم مسلمانان افغانستان است. په همدې حال کې مسئولین وایي چې له دغې ورځې څخه د لمانځنې په موخه د اسلامي امارت شاوخوا 1500 بیرغونه او د ځانګړو شعارونو لرونکي بنرونه د مزار شریف ښار په بېلابېلو مهمو سیمو کې لګول شوي دي، چې موخه د ملي هویت پیاوړتیا، د اسلامي یووالي ښودنه او د اسلامي امارت د فتحو او لاسته راوړنو لمانځنه یاده کړې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست د دې برخې یا د دې ورځې د لمانځلو په برخه کې د بیرغانو ځوړنده کول، بلبورډونه نصبول، هغه شعار نوشته کول چې هغه زموږ د فتح یو ښکارندویي کوي، زموږ فتح په هغه باندې ښه روښانه کیږي. دغه کارونه د اطلاعات و کلتور ریاست په مخه باندې وړي دي. دیزاین و چاپ و نصب بنرهای که مربوط به 24 اسد میشه، در حدود 40 الی 50 بنر که مربوط مقام محترم ولایت بلخ، ریاست محترم استخبارات، ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و شاروالی مزار شریف میشه ما چاپ و نصب کردیم و همچنان بیرق‌هایی که در اطراف روضه شریف و داخل مقام ولایت است ما در قسمت چاپ و نصبش فعالیت داشتیم و همچنان بعضی بیرق‌هایی که در پیش مسیر پارک تفریحی افغان ترک است و او هم مربوط ما میشه که در حدود 80 الی 100 بیرق در اونجا به خاطر تجلیل از 24 اسد اونجا نصب کرد. دغلته ځایي مسئولین زیاتوي چې د لړۍ به په راتلونکي کې هم روانه وي او هڅه کوي څو ښاري فضا ته د اسلامي امارت د شعارونو او کلتوري نښو په وسیله لا ډیره ښکلا ور وبخي.